سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. مجاهد وایي ملا هیبت الله کامرې سره په ذهني لحاظ جوړ نه دی. هڅه کوو چې دا راڅرګند شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې دوی یې امیرالمؤمنین ګڼي په اړه وایي چې کامرو سره ذهناً جوړ نه دی. د مجاهد په وینا هڅه کیږي چې هغه په ویډیو بڼه خلکو ته راڅرګند کړل شي. ذبیح الله مجاهد دا هم مني چې د هیبت الله اخندزاده د نه راڅرګندېدو یوه عمده دلیل د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو ویره ده. طالب ویان زیاتوي چې تر اوسه د افغانستان پر فضا دوی سم نه دي واکمن او له دې کبله اندېښمن دي چې پر مشر یې بې پیلوټ الوتکه برید ونه کړي. د طالبانو د دغه رهبر تر اوسه یوازې یو عکس ډېر خپرېږي او ویل کېږي چې همدا یې یوازینی خپور شوی عکس دی. د هغه د مرګ او ژوند په اړه هم ادعاوې بېلابېلې دي. ځینو لویدیځې رسنیو د افغانستان د جمهوري نظام استخبارات باور لري چې ملا هیبت الله څو کاله مخکې د پاکستان تر ولکې لاندې د کوټې په کچلاغ کې د یو ځانمرګي برید پر مهال وژل شوی دی. منظور پښتین وایي اوس هم وخت دی چې د پاکستان ریاست زموږ خبرې ومني، هسې نه چې سبا اوبه له سره تېرې وي. د کراچۍ په سهراب کوټ کې د جنورۍ په 2مه شوې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار، د پښتنو بندیانو خوشي کولو او نورې غوښتنې ومني. هغه وویل اوس هم سری وخت دی چې هسې نه چې سبا اوبه له سره تېرې وي. نوموړي د خپل دغه خبرداري وضاحت ورنه کړ. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې په بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پښتین زیاته کړې چې د علي وزیر تر څنګ دی اوس ابدال حنیف پښتین او د بشري حقونو نور ټول فعالان بې له ځنډه خوشي شي. هغه د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درد شوي FAR دی واپس واخلي. هغه وویل دلته ډېر پښتانه اوسېږي، دوی ته خپل حقونه ورکړي باید. پاکستان د افغان پانګوالو د جذب په لټه کې دی. پاکستان د افغان پانګوالو د جذب په لټه کې دی. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د تابعیت قوانین اسانه کړي او په دې لړ کې غواړي افغان شتمنو او میلیونرانو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. نړیوالې رسنۍ وایي پاکستان په دې توګه غواړي د افغانانو شتمني په دغه هیواد کې راټولې کړي او دغه کسان هلته پانګونې ته وهڅوي. له دې سره جوخت د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د ګاونډیو ترڅنګ د نړیوالو سوداګرو د جذب لپاره هڅه کوي. د په وینا دا پریکړه به ګټوره وي، خو ځینې غبرګونونه به هم له ځان سره ولري. شاهین نړیوالو ته سفارتونه پرانیزي، امنیت مو تامینوو. افغان حکومت وایي په کابل کې د ټولو ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت تامینوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي حکومت له لوري نومول شوی دایمي استازی سهیل شاهین وایي هر هغه هیواد چې غواړي په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت له سره پیل کړي دوی یې د امنیت تامین ته ژمن دي. د شاهین په خبر امنیتي ځواکونه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو ساتلو ته ژمن دي او افغانستان غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ډاډه زړه په افغانستان کې ډیپلوماتیک ماموریتونه ولري او له افغانانو سره مرستې وکړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی له سیمې او نړۍ سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. هند وایي ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت له قوله ویلي چې په دې مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل له هغې ډلې د کورونا 15,000 دوزه واکسینونه شامل وي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کېږي چې دغه مرستې به په راتلونکو 2 اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ هند په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د کورونا د واکسین 15,000 دوزونو د مرستې اعلان وکړ. تیل او ګاز روسي سوداګرو پانګونو ته زړه ښه کړی دی. روسي سوداګرو د افغانستان پر تیلو او ګازو د پانګونې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د روسي او افغان سوداګرو له ګډ پلاوي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو او په دې برخه کې پر اسانتیا خبرې شوي. د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې لیدنه کې روسي پانګوالو په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د په خبره دوی دې ته خوشبیني ښودلې ده چې په افغانستان کې د تیلو او ګازو پر استخراج پانګونه وکړي. افغانستان د تیلو او ګازو پریمانه منابع لري، خو د اوږدو جګړو له امله د دغه سرچینو استخراج ته زمینه نه ده برابره شوې او نوی حکومت په دې برخو کې د پانګونې د جذب په لټه کې ده.
تیر میلادي کال افغانستان ته تر 1 میلیون ډیر کډوال بیرته راستانه شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM په تازه خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې تیر کال شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سرچینې وایي په دې کې ډیری هغه کډوال دي چې په یادو هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. دې ډلې شاوخوا 1,120,000 له ایران او پاتې له پاکستان راستانه شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې همداراز ویلي چې په کور دننه هم د جګړو له امله شاوخوا 650,000 افغانان بېځایه شوي چې ډیری یې دمګړۍ له سختو ستونزو سره مخ دي او پراخو بشري مرستو ته اړتیا لري. بایډن خپل اوکرایني سیال ته ویلي که روسیې پر تاسو تهاجم وکړ قاطع ځواب به ورکړو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنګټن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایډن تېره شپه له زیلنسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي وویل چې دواړه مشرانو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دوهم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونه زره روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې روسیه ممکن په را روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیه دغه تور ردوي. او وروستی خبر همدا چې سناتوران وایي ټرمپ باید سپینې ماڼۍ ته له تګ محروم شي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي باید ټرمپ ته د بل ځل کاندیدېدو اجازه ورنه کړل شي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال په امریکا کې تعصباتو او ناندریو ته لمن وهلي او همداراز پر کپیټال هال د هغې حملې تر شا و چې امریکا یې ټولې نړۍ ته وشرموله. سناتوران وایي د ټرمپ پلویانو د ټولو سناتورانو ژوند او د امریکا تاریخ ته خطر جوړ کړ او ټرمپ یې د مخنیوي لپاره هیڅ هڅه نه کوله بلکې په بیضوي دفتر کې د تلویزیون پر ښیښه کانګرس ودانۍ کې روانې شخړې او رنګکارې کتلې. سناتوران وایي ټول باید دا پریکړه وکړي چې له مخې یې ټرمپ په ټاکنو کې د بیا ځلې کاندیدېدو وړتیا ونه لري او د سپینې ماڼۍ په شاوخوا کې د ګرځېدو اجازه ونه لري. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې د الله په امان.